علامه صاحب رشاد چې یاد شي ډیرو کسانو ته ممکن اول د دې علمي مقام ور یاد شي. له علم سره د ده رابطه رښتونې وه، د اکثرو نورو کسانو د رابطې برعکس. له علم سره زموږ مینه ډیر ځله مقصدي وي. مثلا 6 میاشتې وروسته یو سیمینار دی، داسې به وګڼو مثلا کابل د تاریخ په اوږدو کې، دا د سیمینار نوم دی او موضوع ده، او موږ غواړو په دې سیمینار کې زموږ مقاله ومنل شي، نو مطالعه ورته کوو او چې هغه سیمینار تیر شي بیا مو د کابل د تاریخ په اړه له معلوماتو سره دلچسپي هم ختمه شي. استاد داسې یو نادر انسان و چې له علم سره یې د علم په خاطر مینه وه. د واقعي مینې خصوصیت همدا یي چې د یو بل مقصد لپاره نه یي، بلکې په خپله مقصد یي. دا یې په زړبودن کې یو ځل جاپان ته تللی و. هلته یې لکه چې 4 میاشتې تېرې وې. ده هلته ډېر وخت دې ته ورکړی و چې له جاپاني ژبې ناخبره پاته نه شي او په پښتو باندې د هغې یو ګرامر ولیکي. ده ګرامر ولیکو چې شاید هیڅ وخت چاپ نه شي، ځکه جاپان ته زموږ خلک ډېر په ندرت سره تګ راتګ کوي. نو علامه صاحب دا کتاب ولې ولیکو؟ زما په نظر یوه لویه وجه د ده عادت و چې له زده کړې سره یې مینه ډېره زیاته وه. ده د اوسنۍ زمانې د اکثرو کسانو برعکس د ډګري په خاطر، د علمي رتبې په خاطر یا د کوم بل مقصد لپاره زده کړه نه کوله، بلکې له علم سره مینه یې د علم او د حقیقت په خاطر وه. د ده حضور ته چې به ورغلو او یوه خبره به یاده شوه، دا امکان زیات و چې د یوې علمي مقالې په اندازه معلومات ورنه واورو. مثلا یو ورځ یو چا پوښتنه ورنه وکړه چې استاده دا زیره را به کرمان بردن په څه معنا استعمالیږي؟ علامه صاحب د استعمال او معنا په اړه خبره وکړه، خو ورسره زما ښه یادېږي په 7 نورو ژبو کې یې هم د دې اصطلاح معادل اصطلاحات وویل. مثلا ویې ویل چې په کوهاټ کې مالګه زیاته ده، کان دی، نو کوهاټ ته یا اوس میر دی د کان د هغه دقیق موقعیت یې لکه چې یاد کړ، ویلې هلته مالګه وړل، دا یو معادل دی. روسي اصطلاح یې یاده کړه چې تولا ته له سماوار سره تلل. تولا د سیمې او د ښار نوم دی چې ګواکې سماوارونه هلته ښه پرېمانه وو. او انګلیسي اصطلاح یې وویله چې نیوکاسل ته سکاره وړل چې د سکرو کانونه پکې وو. دغه راز عربي اصطلاح یې وویله چې بصرې ته کجورې وړل. دغسې د 7 ژبو اصطلاحات وویل له لازمې توضیح سره. یعنی د ده شفاهي مجلس به ممکن د دقیقو مقالو په اندازه له معلوماتو مالامال و. په دې برخه کې د البته د ښاغلي صدیق بدر کور ودانې د ځایونو د نومونو د تاریخ په اړه یې د استاد خبرې خوندي کړې او سلامت کتاب یې ورنه تدوین کو. د سیمو تاریخي جغرافیه نومیږي لکه چې هغه کتاب. په تحقیق کې د علامه صاحب دقت ډېر یادېږي چې حتی خبرې به یې کولې، جمله به یې لکه د متن له مخې چې یې لولي پوره او په دقت به یې ویله، او دا امکان زیات و چې د کتاب حواله سره له مخه ورکړي. مثلا ویل به پلاني د پلاني کتاب په دومره مخکې لیکلی دی. حافظه یې استثنایي وه او دې استثنایي حافظې د علم په چارو کې طبعا ډېره مرسته ورسره کوله. په تحقیق کې د دوی تمایل داسې و چې ډېر ځله به یې داسې موضوع انتخابوله چې هغه کار به د بل چا د وس نه و، ډېر مشکل کار ته به یې اوږه ورکوله. بل خصوصیت یې دا و چې کوشش یې کوو چې یو کار تر وسه د کیفیت په لحاظ تکمیل کړي. د دوی ډېر اثار د دوی له وفاته وروسته چاپ شول.
او هغه هم که د معصوم هوتک غوندې لوی دانشمند نه وای نو معلومه نه ده چې دا اثار به کله چاپ ته چمتو کېدل. ما ډېر محققان لیدلي دي چې په ځوانۍ کې خپل اثر په اسانه نه چاپوي. فکر کوي چې وخت لا لري او باید بېعیبه شی ولیکي. خو یو وخت بیا داسې راشي چې د عمر لمر مازدیګر ته نږدې سوی وویني بیا نو غالبا په چاپ کې بیړه کوي. خو علامه صاحب هغه د بېعیبه اثر د تالیف او تدوین ارزو د ژوند تر پایه پورې ترک نه کړه. د دوی د تحقیق عادتونه او د دوی شخصیت چې زما په ګمان مناعت، قناعت او عزت نفس پکې بنیادي ټکي وو. د اوسنو لپاره او د راتلونکو لپاره د لارې د مشال حیثیت لرلی شي. زما په خیال په فکري او ذوقي لحاظ چې کوم اعتدال د علامه صاحب و هغه هم ډېر څه را زده کولی شي. دی زموږ د ادبیاتو هغه عالم و چې نوی ادب یې زده کړو خو زوړ ادب یې ورپورې هېر نه کړو. پردۍ ژبې یې زموږ تر بل هر لیکوال او دانشمند زیاتې زده کړې خو خپله ژبه یې د یوې شېبې لپاره هم ورپورې هېره نه کړه. استاد د نوي تمدن او زاړه تمدن د نوي ژوند او زاړه ژوند د ښو شیانو په خپلولو کې بې تعصبه و. ده به زموږ د پخوانو په دود خپل اسلاف او وفات شوي مشران په ډېر درانه نامه یادول ځکه دا زموږ د تیر علمي عرف یو ښه دود و چې خو ورسره د نوي علم اصول مثلا د نوي تحقیق اصول د خپل نسل تر بل هر استاد ښه رعایتول. دغه راز په اجتماعي او سیاسي ژوند کې د اعتدال پلوی و. د ده په ملګرو او مخلصانو کې د هر ګوند او هرې نظریې کسان شامل وو او خصوصا د دوی د ژوند په وروستیو کې چې د افغانستان لوستې طبقه د ایډیالوژیو د تفاوت په وجه ډېره سره ویشلې وه. د دوی کور او د ده مجلس د مختلفو فکرونو د راټولېدو یو مرکز و په کابل کې. له ده سره به دې اروپایي وسایل هم لیدل او مثلا پوستین او صندلۍ او مشوانۍ هم خوښ و. په ملي او وطني جامو کې هم خوش ذوقه و او په اروپایي جامو او دریشي کې هم. له نورو خلکو ځوانانو خصوصا فرنګیانو سره د علامه صاحب شخصي همکاري د دوی د ژوند یو بل ویاړمن اړخ و. د یو ځوان به په وزارت کې کار بند و. استاد به په هغه وزارت کې یو چا ته وویل چې همکاري ورسره وکړي. یو ځل مې یو ځوان ولید له معارف وزارته خوشحاله راووت. ویل استاد په معین صاحب باندې خط راکړی و. معین صاحب چې د استاد خط ولید خط یې مچه کړ او د کار کولو ډاډ یې راکړ. یو لیکوال کتاب چاپ کړی و. هغه کتاب په یو چا باندې ښه ونه لګېدو، بد ولګېدو او ډېر په قهر سو او هغه ځینې نور ملګري هم پیدا کړل او هغه هم په قهر او دا خبره علامه صاحب ته ورسېده. دا نو داسې وخت و چې د استاد عمر تر 80 تېرو او په زینو کوزېدل او ختل به ورته سخته و. خو دوی اراده وکړه چې دغه قهرېدلي ځوان کور ته په خپله ورسي او ورته ووایي چې اعصاب آرام کړه. دغه سړي کور د مکرویان په 4 منزل کې و. زه هم له استاد سره وم چې دغه سړي کور ته ورتلو او ما یادېږي چې استاد ته تر 4 پوړه پورې ختل ډېر سخته و. د دې خاطرې له یادولو مې منظور دا دی چې نورو ته وخت ورکول د نورو د ستونزو په هوارولو کې برخه اخیستل او له نورو سره تر اوسه پورې مرسته کول، کومک کول د استاد د ژوند او شخصیت یو همیشنۍ برخه وه. په افغانستان کې داسې کسان د لاس د ګوتو په اندازه هم نه وو
چې هم یې د پوهندۍ علمي رتبه لرله او هم د اکاډمیسین په علمي رتبه سرافرازول. علامه صاحب هم پوهاند او هم اکاډمیسین. دی د چپیانو د حکومت په دوران کې اکاډمیسین شو او حال دا چې علامه صاحب په سیاسي لحاظ د هغوی منتقد و، سخت منتقد، مګر هغوی تنګ نظري یې ونه کړه او دوی ته یې د اکاډمیسین علمي مقام ومانه. البته ګمان کوم په دې برخه کې د لایق صاحب د روغ نیت او همکاریو قدرداني پکار ده چې د هغه وخت په کابل کې پوهان او محققان حمایه کول او د هغوی د حق د ادا کولو کوشش یې کاوه او بلکې په هغه وخت کې د اکاډمي او تحقیق ډیوه تر ډېره حده د لایق صاحب په مرسته بله پاته وه. کنې هغه شرایط هم سخت و. علامه صاحب د یو معلم او استاد په صفت هم کمساری مقام درلود. دی د ادبیاتو استاد او داسې څوک و چې د دې پوهنځي په تېر څو اتیا کلن ژوند کې که د یو لاس د ګوتو د شمار ډېر اغېزناک استادان یادوو چې د استادانو د استاد نقش یې لرلی او د دې فاکولټې لپاره یې ډېر علم تولید کړی، نو استاد رشاد به خامخا یادوو. یو د علم انتقالي او یو د علم تولید. په ځینو پوهنځیو کې د علم د انتقال برخه بیخي زیاته وي. مثلا د فارمسي یو استاد ډېر لږ مجبوریږي چې د فارمسي په نړیوال علم باندې په خپله یو څه ورزیات کړي. د ده کار تر ډېره حده د موجود علم د انتقال دی، خو ځینې پوهنځي خصوصا ادب پوهنځی بیا داسې دی چې استادان یې د علم تولید ته هم تر ډېره حده مجبور دي، ځکه د خپلې ژبې او خپل فرهنګ لپاره باید علم تولید کړي. دلته د نړیوال علم ترجمه او انتقال مشکل نه حل کوي. منظور مې دا دی چې د پښتو ادبیاتو په واقعي معنا استادي د علم تولید غواړي او دا کار اسانه نه دی او د دې علم په تولید کې د علامه صاحب ونډه د هېرېدو نه ده. په اخر کې مې زړه غواړي علامه صاحب ته د ډېر نیک مؤدب وطنپال او لایق اولاد د روزنې په خاطر هم دعا وکړم چې یو تر بل زیات دي اولادونه